مونږ به ترې قربان کړو وینې وینې زندګي، مونږ به ترې قربان کړو وینې وینې زندګي، خو خاورې چرته مشه د شیرینې زندګي. بس هر یو سال لرونکی خو په مینه باندې پایي، بس هر یو سال لرونکی خو په مینه باندې پایي، زما به څنګه تیره شي بې مینې زندګي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره ملګرو تاسو سره په دغه شیشه باندې مخاطب یو له خپلې پاڼې نه د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه سهیل ننګیال صاحب چې د اکوړه خټک د سیمې اوسیدونکی هېڅ د تعارف محتاج نه دی، پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی، یو تکړه شاعر دی. نو بالکل ډېر وخت مو نه خلم راځي چې سهیل ننګیال صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایو. سهیل ننګیال صاحب په پروګرام کې درته په شریکه هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه لومبی انضمام به تاسو ته او ستاسو ورور زمونږ هم ورور د احتشام خان ته په خیر راغلی وایو، هرکلی وایو. زمونږ د سیمې ته، زمونږ د علاقې ته، زمونږ د کلي ته راغلی او بیا یو داسې ځای ته راغلی کوم چې زمونږ یو ادبي مکتب هم دی، اجمل خټک بابا مزار ته راغلی کوم چې د پښتنو یو اتل دی، څوک د توري او د قلم خاوند او کتوری هغه قلم چې کوم بطور تور هم استعمال کړی او په سیاسي میدان کې هم یو خپل نوم پیدا کړی په لر او بر پښتنو کې. بلکې دا وایم چې د نړۍ په کچ باندې خپل یو نوم پیدا کړی. نو تاسو موږ ته هرکلی وایو، موږ تاسو ته هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه سهیل ننګیال صاحب. په پروګرام کې مو ډېره زیاته مننه کوو ځکه چې دومره مصروفه ژوند نه موږ له مینهوالو له وخت ویستو. نو یو دنیا مننه. دا پروګرام کې به درنه خوندور شعرونه هم او ورسره به درنه پښتو ادب پوښتنې هم کوو. نو بالکل ټول نه ډومبی را سره خپل یو غزل شریک کړئ نو ډېر به خوشحال شو. دا غزل دی چې وایي ارشاد. احساس چې موږ ته د دهقان او د مزدور ونشي، احساس چې موږ ته د دهقان او د مزدور را نشي، وخت تر هغه به نړۍ کې هیڅ شعور را نشي، او هغه سړی به د وطن خیرخواهي څنګه غواړي، هغه سړی به د وطن خیرخواهي څنګه غواړي، کور ته واپس چې د مکتب نه د چالور را نشي. او یو شرط کوي خامخا زمونږ د خوار ولس وینې وي، شرط کوي خامخا زمونږ د خوار ولس وینې وي، بلا پې راشه انقلاب د هډو سور را نشي. او زما او دا شعر د ټولو مینوال د ډالۍ د نوي ګل شاعران چې زما د کام شاعره خیر دی په وجود رنځور شه، زما د کام شاعره خیر دی په وجود رنځور شه، خو ګورې پام کوه چې فکر د رنځور را نشي. او په هغه ورځ خو خامخا وایي شراب حرام دی، په هغه ورځ خو خامخا وایي شراب حرام دی، په روجمات کې زاهد ته چې انګور را نشي. او تا بیا څنګه مسیحا د خپل ارمان ګڼمه، تا به بیا څنګه مسیحا د خپل ارمان ګڼمه، چې ته مسکی شه زما په مخ کې نور را نشي. او چې رانه پت ښېګړه توره او وفا ختمه کړي، چې رانه پت ښېګړه توره او وفا ختمه کړي، زما په خاوره خو د داسې څه دستور را نشي. او هلته د دار سره نامه به د ننګیال لیک وي، هلته د دار سره نامه به د ننګیال لیک وي، چېرته د دار سره نامه چې د منصور را نشي. ډېر ښکلی، ډېر اعلی. یقینا له حقیقته ډک دغه غزل به مو خوښ شوی وي. سهیل ننګیال صاحب په پروګرام کې به درنه نور کلامونه هم ورسره به درنه پوښتنې هم کوو، خو ټول نه لومبی را سره دا شریک کوي چې د شعر لیکو مو کله نه شروع کړی؟ انضمام وروره د شعر لیک خو دا به ووایم چې شاعري زما په خمبیر کې اخلي شوي وه، څنګه چې دا تقریبا د هر شاعر جواب دی چې شاعري زما په خمبیر کې زما په خاوره کې اغلي شوې وه. زه د پیدایشي شاعر یم، خو د شاعرۍ باقاعده آغاز که چېرې زه ووایم چې ما په 1996 یعنې 1996 کې کړی و، کله چې زما والد صاحب وفات شو نو په هغه وخت کې ما یو مرثیې ټایپ باندې په والد صاحب باندې شاعري کړې وه. او دا به وایم چې هغه وخت په شاعرۍ پوهېدم نه، خو چونکې زما استوګنه د یو شاعر په کور کې شوې وه، زما والد صاحب خپله شاعر و، نو دغه وجه هم وه. زما اصل ابتدا خو د چین مې شوې وه چې د والد صاحب د مرګ نه بعد مې شاعري شروع کړې وه. په هغه وخت زه په قافیه، ردیف، په نظم، په غزل پورې زه نه پوهېدم. خو دا به وایم چې بیا د خدای پاک یو برکت ورباندې د امام منظر صاحب غوندې استاد د خدای پاک میلاو کو، او چې خبره هغه سره زموږ ناسته پاسته زموږ حجره زموږ جومات یو زموږ یو کلی و، زموږ غم خادي یوه وه، نو هغوی سره میلاو شو. تقریبا د 99 2000 نه زموږ باقاعدګۍ شعري چې کومه ده هغې دې ته راووتو.
ډېره ښه ده. سهیل ننګیال صاحب، په پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي، نو تاسو کوم صنف ډېر زیات خوښ کړی دی، کوم مو ډېر زیات لیکلی دی، نو هغه هم راسره نو که لیکلی یادوئ نو په شاعرۍ کې مو غزل لیکلی دی، نظم مو لیکلی دی، په هغه کې نثر کې مو افسانې لیکلي دي او مضمونونه مې هم څه لږ ډېر لیکلي دي. په کتابونو مې داسې یو سرسریزې وغیره لیکلي دي او بس دغه خاص کر په شاعرۍ کې غزل او نظم دا مو لیکلي. ډېره ښه ده. د نظم ذکر هم وکړو، پروګرام کې به درنه نظم هم اورو، خو د هغې نه مخکې راسره خپل یو غزل شریک کړئ نو ډېره به ښه. صحیح. دا یو غزل دی، ارشاد. چونکې نوی کال شروع شوی دی او نوي کال ته به ډالۍ کړو. بالکل. وایي د مینې او د امن یو پیغام شه نوي کاله، د مینې او د امن یو پیغام شه نوي کاله، ازغن ازغن ماحول ته ګلندام شه نوي کاله، سندرو کې بدلې که دا سوي سوي ساندې، سندرو کې بدلې که دا سوي سوي ساندې، د هر جبر د پاره انتقام شه نوي کاله، د جام او د جانان نه شروعات را سره وکړه، د جام او د جانان نه شروعات را سره وکړه، په جام او په جانان باندې تمام شه نوي کاله، او اکثر یې هرکلی درته په سرو وینو کې کړی، اکثر یې هرکلی درته په سم علي بابای دا خلک سکمکل چې تر اوسه نه پوهیږي، کله تا سره ګډیږي کله ما سره ګډیږي، نور زه یم که ته یې غله دواړه د کرسۍ یو، که په عقل او شعور وې نو والله که د روپۍ یو، خو نه ما تر اوسه پورې د عوامو خدمت کړی او نه تا تر اوسه پورې د عوامو عزت کړی، خپله خوربل نه راکاږو، عجیبه شان رهبران یو، په کلهو کې غلطیږو، لیډران د پاکستان یو.
اعلی یقینا دې کې هم ډېر زیات حقیقت ښکارېدو. سهیل ننګیال صاحب په پروګرام کې به درنه اخیره کې پیغام هم اخلو، خو پیغام نه مخکې را سره خپل یو غزل بل هم شریک کوي. دا یو نوی غزل دی، وایي چېرته سپین او چېرته تور منافقت دی. چېرته سپین او چېرته تور منافقت دی، دې وطن کې په هر لور منافقت دی. ستا د چم کیسه به څه کوم جانانه، ستا د چم کیسه به څه کوم جانانه، زموږ خپله په خپل کور منافقت دی. دلته نه غواړي هېڅ څوک چې شر دې روک شي، دلته نه غواړي هېڅ څوک چې شر دې روک شي. دغه چغې دغه شور منافقت دی. په کمزوري کې کمزوره ایمان نشته، په کمزوري کې کمزوره ایمان نشته. زورور کې ښه په زور منافقت دی. او خپل ایمان یې په یو څو پیسو خرڅ کړی، خپل ایمان په یو څو پیسو خرڅ کړی، خو اغسته یې په پور منافقت دی. دا چې ځان ته فرښتې د وطن وایي، دا چې ځان ته فرښتې د وطن وایي، دغه خلکو کې پټ نور منافقت دی. وننګیاله ته د یار بې ننګي جاړي، وننګیاله دلته رور منافقت دی. ډېر اعلی. سهیل ننګیال صاحب ډېره زیاته مننه مو کوو او مینوال له په اخره کې څه پیغام ورکول؟ پیغام خو دا د نظام وروره چې زما هر پښتون ته، هر بچي ته، بلکې دا ووایو چې هر انسان ته دا پیغام دی چې قلم خپل کړي، کتاب خپل کړي. دا وخت چې کوم دی دا ټوپک د جنګونو نه دی، د قلم او د کتاب جنګ دی. که چېرې خصوصي توګه پښتون بچی دا ووایو چې ډېر وروسته پاتې شوی دی په د هر میدان کې، ساینس او ټکنالوژي میدان دی که بل میدان دی. که چېرې د نن پښتون خپل کتاب خپل قلم خپل کړي، نو هغه وخت لرې نه دی چې دوی به د دنیا په ترقي یافته قومونو کې شمار شي. ډېره مننه. د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه سهیل ننګیال صاحب راسره چې دغه خبرې مو واورېدې او دغه خوندور شعرونه هم واورېده، خوند به مو ترې اخیستی وي. تر بلې مرکې پورې خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرمین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.